د بغلان ویجاړونکي سیلابونه تر دې دمه 180 جسده پیدا شوي او لسګونه نور ورک دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او بد خبر ته. له بغلان ولایت څخه وروستي راپورونه وایي چې په مرکزي بغلان، بورکي او نهرین ولسوالیو کې د تېرې ورځې سختو سیلابونو له امله تر دې مهال 180 تنو جسدونه ثبت شوي او لسګونه نور ترې تم دي. دغه راز زیات د میرمنو او ماشومانو ګډون زیات شمیر نور ټپیان هم دي چې بغلان روغتونونو سربیره کندوز، سمنګان او بلخ ته هم انتقال شوي دي. بلخوا د بغلان سیلاب ځپلو سره د مرستې ټولولو کمپاین پیل شو. د خبریال عبدالله میاخیل له لوري د بغلان ولایت د وروستیو سیلابونو قربانیو سره د مرستو ټولولو کمپاین پیل شوی دی. د جمعې ورځې بې ساري سیلابونو د مرکزي بغلان ولسوالۍ شاوخوا 9 کلي وځپل، له 100 زیات کسان مړه او لا درکه دي او د خلکو کرنیزې ځمکې هم ویجاړ کړي دي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلي خبرونه تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.